افغانستان اوس هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شتون لري چې تر ډیره پورې د دولت او اړونده بنسټونو له لوري هڅه شوې تر څو د دې وایروس مخنیوی وکړي او له منځه یوسي. خو ولې په ټولنه کې د فکري ودې کمزورتیا، د عامه پوهاوي کمښت، پخوا امنیتي ستونزې، له پولیو واکسیناتورانو څخه ویره او د واکسینو څخه ویره هغه څه دي چې د دې کار مخنیوی کړی دی. نن د پولیو ناروغۍ په مخنیوي د واکسینونو په ترسره کېدو له واکسیناتورانو سره مرسته او په عموم کې په هغو برخو بحث لرو چې د پولیو ناروغۍ لپاره مهم دي. سلام، وخت مو بخیر. زه قیوم یم، تاسو تود بحث ته رابولم. نن په تود بحث کې راسره دیني عالم مولوي صاحب وحیدالله مدني فعال او ټولنیز فعال او استاد خیرالله حیران او ډاکټر قدرت الله سره دي. تاسو درې واړو ته په بحث کې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، له تاسو یې پیلوو. ګوزن یا پولیو څه ته ویل کېږي، څه شی دی؟ ګوزن یا پولیو دا یوه وراثي انتاني او ساري ناروغي ده کوم چې یو کس نه بل کس ته خورېږي. دا د یو وایرس په واسطه چې پولیو وایرس نومیږي هغې په واسطه رامنځته کېږي. او خپله دا وایرس چې دی اول ځل دپاره په 1989 کال کې مایکل په واسطه کشف شوی دی او هغې وخت کې ډېر زیات مړینه لرله د وایرس له امله. هر کال په هغې وخت کې 3.5 لکه کسان په دې ناروغۍ باندې اخته کېدل چې هغې جملې څخه 1000 کسان یې فلج کېدل. وروسته بیا چې د دې واکسین پیدا شول دا بیماري مهار شوه او اوس هم دا بیماري چې دا صرف په 2 هیوادونو کې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده، په داسې حال کې چې ټول نړۍ څخه دا ختمه شوې ده. او اخري یو بل هیواد افریقایي نایجیریا کې اخري کیس په 2013 کې ختم شوی دی او اوس صرف افغانستان او پاکستان پاتې دي چې د دې معیوبونکي ناروغۍ سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان یادونه تاسو وکړئ چې لا تر اوسه پاتې دي. د ډاکټر په حیث ستاسو پاند ولې به پاتې وي؟ دلته خو د چې کوم واکسینیشن پروګرام دی ټوله نړۍ کې دا شوی دی. امریکې په 40 کلونو کې دا وایرس ختم کړی دی. هندوستان په 2011 کال کې اخیری کیس ختم کړی دی او نایجیریا هم وختي یادونه کړه چې 2013 کې دوی پراپر واکسینیشن کړی دی، هغې له امله دوی ختم کړی دی. خو په اوس هم د چې کوم موږ سره ډاټا ده په 2000 اخیری 3 کلونو ډاټا درته وایم، په 2014 کې په نړۍ کې 30 کیسونه وو چې په دې کې افغانستان او پاکستان کې وو او نایجیریا کې د 3 هیوادونو کې. او بیا په 2000 کال کې 55 واقعات وو، یعنی 13 کال نه بل کال 55 واقعات وو چې دې جملې 55 په افغانستان کې وو او 4 پاکستان کې وو چې دې جملې نه 15 په خوست کې وو. او بیا اوس 2021 کال کې اوسه پورې صرف په ټول افغانستان کې یو کیس ریپورټ شوی دی چې هغه په پکتیکا ډیلا په نوم یو ولسوالي ده، هغې کې یو کیس شته. یعنی په ټوله نړۍ کې هم دا یو کیس اوس پاتې دی د افغانستان او پاکستان کې اوس نشته، 0 شوی دی. خو بیا هم دوی خپل واکسینیشن پروګرام ته دوام ورکوي. 2-3 کاله به دوی نور هم واکسین کوي تر څو لکه سمال پاکس یوه بیماري وه دا ختمه شوې ده واکسینو په واسطه، دا به هم دویمه بیماري شي چې واکسینو په واسطه به دا ختمه شي. کله ویل کېدی شي چې په دې هیواد کې دغه پولیو وایروس په مکمله توګه پای ته ورسېدو؟ یعنې د څومره وختو کې چې کیس ثبت نشي یا پیښه ثبت نشي ستاسو په اند؟ بالکل کله چې کیس 0 شي لکه سږ کال بیا هم موږ نشو ویلی ځکه سږ کال یو کیس شته. دا چې کله مکمل 0 شي هیڅ موږ ته ریپورټ ونه شي او هغې نه وروسته هم بیا یو ضربتي واکسینیشن او یو مووینګ اپ یو مرحله ده د واکسینیشن، یعنی بیا هم که 0 هم شي هغې نه 3 کالو پورې به بیا هم واکسین کېږي ځکه د دې وایرس په خاوره کې 6 میاشتو پورې او په اوبو کې 4 میاشتو پورې ژوندی پاتې کېږي. یعنی که یو اوس څوک یې نه وي نیولي هم د وایرس نو 6 میاشتې وروسته د دې چانس شته چې بیا هم یو څوک پرې اخته شي او بیا هم د نورو ته هم انتقال وکړي. نو یعنی حد اقل 2-3 کلونه موږ ته نور هم پکار دي چې بیا هم موږ به واکسین کوو که چېرته دا 0 هم شي. دا وایروس چې پولیو یا ګوزن وایروس ورته ویلی شو څه ډول انتقالیږي یا رامنځته کېدل یې څنګه دي او بیا بل انسان ته انتقالېدل څنګه؟ بالکل دې انتقال چې ده دا فیکو اورل ده، یعنی کله چې یو مریض دا وایرس په خپل بدن کې ولري د غذا موادو سره دا د باندې وځي. بیا که چېرته د غذا مواد اکثره موږ خلک خو ډېر زیات غریب دي، لیټرین صحیح سیستم موجود نه وي، اکثره خلک خپل مضرات بدیاو کې رفع کوي. که چېرته دا خاورو سره اوبو سره ولګېږي هغه خاورې او اوبه
او اوبه څوک وڅښي نو په دې ډول یو کس نه بل کس ته انتقال کېږي. او اکثره د اوس سږ کال چې کوم سیمپل اخیستل شوي دي اوبو نه نو دې کې خو پولیو وایرس نه دی موندل شوی، خو تېر کال چې کوم د خوست ښار مابین چې کوم ویاله ده هغې څخه چې کوم سیمپل اخیستل شوی په کې دا وایرس موجود و. او خو یو مهمه خبره ده چې که چېرته دا وایرس چا بدن ته داخل شي تقریبا 95% پورې دا یو عادي تبې په شکل یا بې اعراضو په شکل تیر شي، یعنې هېڅوک په پوی هم نشي کېدای شي موږ تاسو هم د پولیو بیماري تیر کړې وي. صرف په سلو کې یو کس چې دی هغې ته دا فلج کېږي یا ګزرن کېږي. بیا هغه ماشومان چې هغې معافیتي وضعیت کمزوری وي، معافیتي سیسټم یې کمزوری وي او ضعیف وي، هغې کې بیا اکثره د شلوالي سبب کېږي. نو 95% چې دي هغې ته دا بیماري شوي وي خو بیماري نه وي رامنځته کړې، فلج نه وي رامنځته کړې. مولوي صاحب تاسو ته راځو. مولوي صاحب وحید الله، د اسلام له نظره د یوې ناروغۍ علاج څومره مهم دی چې علاج یې ممکن وي او کېږي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن احیا فكأنما احیا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء او كما قال. ګرانو لیدونکو او حاضرینو ټولو ته السلام علیکم. وروسته دا ډیره اهمه او مهمه خبره ده چې ډیر وخت همدا موضوع د علماو اختلاف سره مخامخ شوې ده په تیرو وختونو کې. همدارنګه بیا په عوامو ذهنیتونو کې دا اوچته ده، خصوصا مساله د پولیو. چون چې دا موضوع ډیره ما په پوهنتون کې هم دی په مورد باندې دفاعیه هم جوړه کړې وه او د پوهنتون نه د فارغېدو په هغه باندې چې یو رساله جوړیږي بیا هغې باندې خپلو استادانو سوالونه کړي وو، ما دفاع ترې نه کړې وه. دا ځکه مهمه ده، ما دپاره زړه پورې هم ده، خو صرف تاسو نه دا هغه لرم چې ناڅاپه هم خبر کړم، ناڅاپه خدای دې وکړي داسې یو مجلس سره جوړ کړئ چې دې کې موږ هم تیاری نیولی وي او هغه هم. ګوره اسلام کې دوه شیونه ډېر مهم دي، یو چې کوم دی وقایه ده او بل چې کوم دی علاج دی. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وقایه په مورد باندې او علاج په مورد باندې ګوره الله تبارک وتعالی فرمایي ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا. نو دلته د یو انسان د قتل موجبونه یا یو سبب یا بل سبب په معاشره کې پیدا کېږي، په نړۍ کې پیدا کېږي، د هغې باید مخنیوی وشي. د انسان دپاره الله پاک وایي دونه اجر ورکولی کېږي لکه ټوله نړۍ ته یې چې ژوند ورکړی وي. نو دا آیات خو عموما چې کوم دی یو خاص موضوع پورې وي، خو لیکن حکم بیا عام دی چې په ټولو مسایلو کې شامل وي. خو دا دینی مسایل دي، هغې ته به نه ورځو، دا خبره اوږده کېږي. دویم حدیث چې ما کوم ولوستلو دې کې واضح رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکل داء دواء، د هر مرضۍ دپاره هغه دوا ده. دلته د اسلام د نظر نه زه به دا خبره درته وکړم، زمونږ لوی مفسر لوی عالم امام رازي رحمه الله که دا نړۍ ټول ووایي چې ډاکټر جرنر د دا واکسین کشف کړی دی، خو زه به ډاکټر صاحب سره په ډېر احترام دا خبره به زه ونه منم. مونږ د هغه چا تقلید کوو همیش دپاره چې بل څوک راته راوړي او هغه دا کشف هم چې کوم دی اول سر کې چې کوم دی امام رازي رحمه الله تفسیر کبیر د ده غټ تفسیر دی چې ټول علما چې کوم دی پیژني، مشهور عالم دی. د دې کشف د واکسین مطلقې دا هغې کړی دی په دې معنا چې کله هغې چیچک مرضي په یو ځای کې پیدا شوه نو د باندې سرچ شروع کړو، آخر چې کوم دی هېڅ څه نه کېدله، نو ده دا توصیه وکړله همغه وخت سره چې د دفاعي سیستم قوي کړي په هره طریقه باندې چې وي، هغه که د غره د بوټي د وجې نه وي، که د هر شي نه وي، د دفاعي سیستم وي. په دغه وخت کې بیا یو بل چینایي ډاکټرانو سره د ډاکټر جنر چې دوی بیا کوشش وکړو دا واکي په خپله مسله به دې ته راځو چې دا اختلاف عامل دغه ځای کې څه شی دی چې دا اختلاف ولې بعضې خلک چې کوم دی کرکه لري دی نه.
نو دا سوالیه راشي منځ کې یو وخت کې چون چې زه تږی وم د دې واکسین لپس پسې وم دې پسې زه خپله ګرځېدم چې زه هغه وکړم متاسفانه چې زه یو مرجع ته د واکسین رئیس ته مې مراجعه وکړل هغه وخت سره یو څوک وو نوم اخیستلی عیب دی خو هغې ته هم څه معلومات نه وو بیا خیر مونږ نورو ملګرو په همکارۍ سره واقع دا خو د یو غوا اسخکي ته ویلی کېږي نو د چیچک د مرضۍ په مقابل کې دا کشف د هغې نه وشو او بیا دا د کوم چیچک اوبه چې وې دا به هغه کېدلې اخیستلی کېدلې بېرته بیا مریض باندې ترجیح شو هغه مریض چې کوم دی شفا حاصلوله بیا د هغې نه وروسته همدا په حیواناتو باندې همدغه شی کشف شو هغه نو دلته سوال دا پیدا شو چې دا بعضې جراثیم چې کوم دی دا ژوندي چې کوم دی دا میکروبونه دا خو د حیوان نه اخیستلی کېږي او بیا یا انسان ته ترجیح کېږي یا هغه کېږي دا خو ناروا بڼه لري دا خو حرام دی خو زه به دې ورونو ته دا ووایم چې ګورئ نورو هغه ته لاړ شو دا وینه چې ورکوو آیا دا روا دی که ناروا دی شرعن خو کل شریعت مونږ ته ایښي دی د فقه قواعد دي چې فقه وایي چې الضروریات تبیح المعذورات ضروریات چې کوم دی مباح کوي معذورات شیونه نو دویمه خبره د فقه غټه قاعده ده چې په دې باندې علما جمع دي وایي اخف الشرعین باندې عمل وکړي دوه شره چې مخامخ کېږي دلته د یو طرف ته د انسان مرګ دی د انسان فلج کېدل دي یا د انسان چې کوم دی علاج مرض باندې لاهو کېدل دي او بل طرف ته چې کوم دی د حرامو دی دا د دویمه مسله دویم دلیل چې دا د فقه کتابونو نه د قواعد فقهیه کې لیکل شوي دي او دریمه مسله امام سیوطي رحمه الله نو د سترګو د ویښتانو په مورد باندې چې ویښته سترګې کې ننوځي څنګه به باسي نو هغې په باره کې هغې د یو حیوان وازګه ښودلې ده چې هغه چې کوم دی په اور باندې وسوځولی شي بیا د هغې نه وروسته رانجه سره مکس شي یا واسلین سره هغه د په سترګو باندې ووالی شي نو دا سترګه چې کوم دی د ویښتانو دا ویښتان ډېر باریک شی دی اوس خو آلات زیات شوي دي نو هغې سره د هغه شي غوړي سره چې کوم دی ان د خنزیر غوړي ده نو دا چې کوم دی لرې کېدی شي امام سیوطي الرحمه فی طب والحکمه نو هغې کې لیکلی شي کولی شي بعضې ورونه چې مطالعه کړي نو داسې دا دلایل مې په دې دا بعضې خبرې مې په دې باندې وکړې عین پولي هم همداسې شی دی اگر که زه دا نه ردومه چې د ده په ترجیحاتو کې به داسې مبهم شیونه استعمال شوي وي خو لیکن بل طرف ته یې چې کوم دی مونږ ضرر یې وینو چې ضرر یې چې کوم دی د هغه نه یې چې کوم دی فایدې نه زیات دی فواید چې کوم دی د ضرر نه زیات دی نو لذا نو چې کله ختم شي خو ډاکټران هم کېدی شي داسې ونه وایي چې یاره ختم وي لکه مخکې چې ډاکټر صاحب تشریح ورکړله چې یاره خامخا به ته واکسین کوې نو داسې دا نن سبا چې ما څونه مطالعه کړي دي دا 14 قسمه واکسینونه چې کوم دي دا د مریضانو دپاره همدارنګې هم وقایه ذریعه ده او هم د شفا ذریعه ده هغه کورنۍ چې اوس هم دغه ته په دیني پلوه ګوري د پیغام په شکل ورته څه وایي چې دوی اوس هم خپلو ماشومانو ته د دې په خاطر واکسین نه کوي تاسو ورته مخکې دلایل هم وړاندې کړل کورنیو ماشومانو ته واکسین نه ګورئ زه به د پیغام په شکل باندې دا ورته ووایم چې ګورئ زه انشاءالله دا نه یم چې دا اوس دوران کې راغلم زه د یو وخت حکومت پالیسۍ سره کار وکړم یو خو امارت اسلامي کې غټ غټ علما دي دوی فتوا ورکړې ده دا یو اړخ ته پرېږدو دویم طرف ته زمونږ دیوبند علما د مذهب علماو دي د هغوی فتوا د وګوري دې باره کې جایزه کړې ده د مصر چې کوم دی فتاواوې چې کوم دی د جامعه الازهر فتاواوې د دې په مورد باندې موجود دي او همدارنګې نور نو همدا علوم دي بیا شخصا زه به درته دا ووایم چې لږ کم بیش علم چې لرو قسم په خدای باندې که چېرته زه دونه شی چې کوم دی دې کې ووینم چې یاره
زما د اسلام او عقیدې سره ټکر دی. نور چا خو نیولی نه یم، خو دلته میلمه کېدم نه به وایم میلمه شوی. خو همدا دا یو مسؤلیت دی، د ټولو علماو مسؤلیت دی چې د دې په مورد باندې چې کوم دی بلکې تبلیغ وکړي، دعوت وکړي. خو بعضې مسایل بیا شته دی، دا زه نه ردوم چې بعضې رسالې اوس یو ډاکټر ده او هم عالم ده، هغې لیکلي دي په دې رد باندې پاکستان کې. نو دا د رسایلو خبرې به موږ څه وکړو؟ هلته چې کوم دی تجارتي جنګونه روان دي، په خپل منځ کې حرافتونه د کمپنۍ روان دي، د کمپنۍ خبرې به پرېږدو. خو اصلي شریعت ته چې راشو نو دا یو قسم د مرض دپاره دوا او همدارنګې شفا ده او وقایه ده. دې کې چې کوم دی کوم مشکل نشته. پیغام هم دا دی چې تاسو په ارامه زړه که د چا سره کومه ستونزه وي نو دلته په نیم ساعته یا یو ساعته خپرونه کې دا ټول شیونه نه حلیږي. زه به انشاءالله دلایلو سره دې باره کې زه حاضر یم چې بحث ورسره وکړم، قناعت ورته وکړم. مننه مولوي صاحب، تاسو ته بیا هم راګرځو. حیران صاحب، تاسو ته راځو. د یو ټولنیز فعال په حیث په ټولنه کې د پولیو لپاره د ذهنسازۍ په برخه کې مدني ټولنې څه رول لرلی شي او څومره دوی کړی شي چې یو ښه عامه پوهاوی ترسره کړي؟ ټولو لیدونکو ته د بحث ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامت اوسئ چې په دې مهم بحث کې مو موږ ته برخه راکړه، موږ مو دعوت کړلو. مدني نهادونه لکه څرنګه چې د نوم نه ښکاري په ټولنه کې مختلف مسؤلیتونه ورترغاړي دي او دغه مسؤلیتونه دوی ته راجع دي. یو مهمترین مسؤلیت چې دوی په ټولنه کې لري هغه د ټولنې د سمون او رغون په برخه کې، که هغه د سیاسي برخه ده، که هغه د ټولنې د صحت او سلامتۍ برخه ده، او که هغه د فرهنګي برخه ده، او که اقتصادي مسایل دي. په دې ټولو مواردو کې اړخونو کې مدني نهادونو ته، مدني فعالانو ته مسؤلیتونه راجع دي، له دې نه سترګې نشو پټولی. د پولیو په برخه کې چې د ټولنې په صحت او سلامتۍ پورې مربوط مسله ده، مدني نهادونه ستر رول لرلی شي که چیرې دغه رول ته دوی متوجه شي او په دې برخه کې کار وکړي. مثلا د عامه ذهنیت، د عامه اذهانو د جوړښت مسله ده. زه فکر کوم چې د پولیو د واکسینو د تطبیق په برخه کې دوه سترې ننګونې چې موجودې وې یا دي، هغه یو امنیت و، دوهمه مسله د ټولنې ذهنیت دی، د هغې په اړه ناوړه ذهنیت دی. نو که د امنیت مسله حکومتونو ته پرېږدو، اما د ذهنیت مسله راواخلو، د ذهنیت سازۍ په برخه کې مدني نهادونه د راډیوي کنفرانسونو، د تلویزیوني کنفرانسونو، د چاپي رسنیو، د سوشل میډیا مخامخ لیدو کتو نورو لارو چارو نه په استفادې سره مدني نهادونه ستر رول لرلی شي او په ټولنه کې ستر ذهنیت سازي کولی شي په دې برخه کې. ستاسو په اند څوک ښه عامه پوهاوی کولی شي؟ د عامه پوهاوي مختلف ابزار او وسایل دي. که چیرې موږ او تاسې متوجه شو، که یو نوم یې راواخلم، د ځینو نومونه واخلم، مثلا منبر دی زموږ په ټولنه کې، رسنۍ دي، که هغه چاپي دي، که هغه صوتي دي، که هغه تصویري دي، که په خپل هر شخص په اوسني عصر کې رسنۍ ده، ځکه سوشل میډیا ته هر څوک لاسرسی لري. اما په دې ټولو مواردو کې مولوي صاحب زموږ تر څنګ دی. زموږ په ټولنه باندې په ټولو کې اغیزمن غږ چې دی، چې ټولنه یې ډېر مني او په هغې باندې ډېرې اغېزه کوي، هغه د منبر غږ دی، د مولانا صاحب غږ دی. هغه چې هر څه ووایي ټولنه یې ډېر ژر اخلي، ټولنه یې ډېر ژر مني. نو په دې برخه کې له ما نیولې بیا تر تا پورې، بیا تر مولوي صاحب پورې، بیا تر ډاکټر صاحب پورې، بیا تر ښوونکي پورې، ټول د عامه اذهانو په جوړښت کې رول لرلی شو. که چیرې موږ خپل رول ته متوجه شو، له دوکانه، له کورنۍ، بیا تر هغه ځایونو چې موږ پکې مسؤلیتونه لرو، تر هغه ځایونو پورې کولی شو موږ د خلکو عامه اذهان جوړ کړو. هغه چې د دې واکسینو د تطبیق په برخه کې ستونزې او مشکلات لري یا ناسم ناوړه فکر لري، هغه په سم او وړ فکر باندې بدل کړو. په ټولنه کې لا هم ځینې داسې کسان شته چې دوی د خپلو کورنیو کوچنیو غړو ته یا په عموم کې ماشومانو ته د واکسین ورکول نه خوښوي. د کلي ملا امام او نورو ته څومره پکار ده تر څو دی پوه کړي او له دې وایروس څخه یې وژغوري؟ لکه څه ډول چې ما مخکې هم ذکر وکړو، قیومي صاحب، د مولا صاحب غږ چې دی یا د منبر غږ چې دی،
په ټولنه کې تر ټولو اغېزمن غږ دی. زموږ خلک زر اخلي ځکه عقیدوي موضوعات موږ عقیدوي مسلمانه ټولنه یو، نو په هغې باندې دغه موضوعات ژر تاثیر او اغېزه کوي. که هغه د یوې کورنۍ مشر دی، که هغه بل څوک دی او بل څوک دی. د جماعت ملا امام په دې برخه کې ډېر ستر مسؤلیت لري. لومړی خو مسله دا ده چې که موږ او تاسې واقعیت ووایو، ممکن ځینې ملا صاحبان هم پیدا شي چې هغه هم په دې برخه کې ملاحظات ولري. لومړی که له هغې سره خبره وشي، د هغې اذهان جوړ شي، له هغې نه وروسته بیا دوی ښه کولی شي چې مثلا په کلي کې په مالت کې هغه د هغه جومات له لارې د خلکو اذهان جوړ کړي. ځکه جوماتونه په اوس وخت کې یعنی ډېرې ښې وسیلې دي چې موږ کولی شو په مختلفو برخو کې د ملا صاحب د جومات څخه استفاده وکړو او د خلکو دغه ټولنه د یوه سم لوري طرف ته روانه کړو که نه. هغه یو برخه یې دغه پولیو واکسین هم دی. ملا امام ډېر زیات تاثیر لرلی شي. هغه د منبر له لارې بحث کولی شي، د یوې کورنۍ له مشر سره مخامخ بحث کولی شي چې صاحبه ته چې بد ګڼې دا نه دي بد، په دغه دلایلو باندې دغه عالم دغه مدرسې دغه لوی اسلامي مرکز په دې برخه کې دا ډول فتواوې ورکړي دي، نو ته یې بد مه ګڼه، صاحبه راشه اولادونو ته دې دغه واکسین تطبیق کړه او تر څو په راتلونکي کې د دغه ناروغۍ له شر څخه ستا کورنۍ په امن. قدرمنو لیدونکو، د کولګرغږ څخه تود بحث سره تعقیبوي چې نن هم د پولیو د وایروس او د دوی د مخنیوي په اړه بحث لرو چې رسره په بحث کې قدرمن میلمانه ډاکټر صاحب قدرت الله مولوي صاحب وحید الله او رسره څنګ کې مدني فعال او ټولنیز فعال او البته استاد خیر الله حیران رسره ده. بیا هم تاسو درې وړو ته هرکلی کوم. ډاکټر صاحب بیا راځو، په کوم عمر کې یا د کوم که فکر مې وي تر ډېرو پورې د واکسین تر 15 کلنۍ پورې کېږي، په کوم وخت کې د پولیو لپاره د پولیو د مخنیوي لپاره ښه وقایه کېدای شي؟ بالکل داسې ده چې هر هیواد خپل ایمونایزیشن سکیجول لري. لکه نور هیوادونه اروپا کې، امریکا کې، دوی په سکیجول کې یا جدول کې اوس د پولیو واکسین نشته، ځکه دوی دا بیماري په خوا ورکه کړې ده. که چېرته مونږ یې ورک کړو راتلونکي څو کلونو کې به مونږ هم بیا د خپل سکیجول کې دا واکسین ونه لرو. بله خبره ده چې د افغانستان ایمونایزیشن سکیجول کې اټ برث چې څنګه ماشوم پیدا شي سمدستي ورته او پی وي اورال پولیو واکسین او بی سی جی واکسین، بی سی جی بیا ټي بي واکسین دی، دا سمدستي دا دوه واکسینونه ورکول کېږي. بیا دې نه وروسته په 6 هفتې 10 هفتې 14 هفتې یا یوه نیمه 2 نیمې 3 نیمه میاشتو کې بیا د پولیو واکسین کېږي او 9 میاشتنۍ کې بیا کېږي او 18 میاشتو کې او 2 کلونو کې بیا. او افغانستان کې بیا پخواني سوابق نه کتل کېږي چې پخوا د ماشوم واکسین اخیستی دي یا نه، خو هر ځل چې کوم واکسینو ټیمونه ګرځي چې هغوی ماشومان 15 کلنۍ نه ښکته پیدا کوي، هغوی دپاره دوی واکسین ورکوي او دا ډېر زیات ضرور دي. او د نورو بیماریو واکسین داسې دي چې که چېرته ته یو یا 2 وارې واکسین واخلې هغې سره مفیت په بدن کې تولیدېږي، خو د پولیو واکسین بیا داسې دي چې بیا اخیستلو سره د مفیت جوړېږي. یعنې که چېرته بیا یو ماشوم دا واخلي بیا هغه د بیمارۍ نه معاف ګرځول کېږي یا معاف کېږي. او دې جوړښت باندې یو څه خبرې وکړو. دا چې کوم دی یا وجل شوي دي خپل پولیو وایرس کوم چې بدن کې بیماري نشي تولیدوی، او یا ژوندي ضعیف شوي یا لایف اچینویټر ورته وایي. د اورل چې کوم واکسین دي دا ژوندي ضعیف شوي پولیو خپل وایرس دی چې موږ ماشوم ته ورکوو، خو دا خپل ماشوم په بدن کې بیماري نشي رامنځته کولی بلکې معافیتي سیستم راپارولی شي او هغې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي. که رښتیا هم دا ماشوم آینده کې د پولیو وایرس سره مخامخ کېږي د بدن کې تیار انټي باډي موجود وي، د انټیجن د خارجي پولیو وایرس په مقابل کې عکس العمل ښیي او هغه یې منځه وړي، په دې ډول یو ماشوم معاف کېږي. نو دا خپله د پولیو وایرس کمزوری شوی شکل یا مړ شوی شکل دی کوم چې ماشومانو ته ورکول کېږي. او پولیو واکسین چې دي دې کې هو ډېر زیات خبرې کېدای شي ځکه مختلف افواهات مونږ ټولنه کې شته، څوک وایي ښه دي، څوک وایي نه دي، هم څوک وایي چې دا ماشومان زر بلوغ ته رسوي. نو که چېرته بلوغ ته ورسوي د دوی کې WHO ته څه پیدا ده، هېڅ پیدا هم نشته. که افغانان وختي بالغ شي که نه وخته بالغ شي هغوی ته څه پیدا یا نقصان نشته. خو دې باندې م یو څه روشنایي اچول غواړم چې کوم هېوادونه دې سره مرسته کوي. دې سره WHO ورلډ هیلث ارګنایزیشن مرسته کوي، یونیسیف کوي، بیل ګیټس کوم چې امریکا د مایکروسافټ کمپنۍ مشر دی هغه هسې یو
د خیر وایي دا د خیر کار دی دا زه مرسته کوم او نور زیات هیوادونه حکومتونه دې سره مرسته کوي. خپله صحت وزارت د افغانستان دا هم دې سره مرسته کوي. دوی هدف دا دی او یو خبره ده چې افغانستان چې کوم امیونایزیشن سکیجول دی تقریبا 10 قسمونه دي کې واکسینونه شته، خو ټول قسمه واکسینونه کورونا ته خلکو ته نه وړي، صرف د پولیو واکسینونه وړي او د نورو واکسینونو لپاره خلک مجبور دي چې ټول نه نږدې روغتیایي کلینیکونو ته ځان ورسوي. او دلته یو اشاره کول غواړم، نن سبا کې شری ډېر زیات شوی دی. ټول محترم لیدونکو نه مې هیله ده چې هغوی هغه ماشومان چې 9 میاشتې او 13 میاشتې عمرونه لري نږدې کلینیکونو ته ورسوي چې هم پولیو واکسین واخلي او هم د شری واکسین واخلي. او پولیو ته بهتره ګرځم، پولیو چې ده د دې واکسین دوی کور په کور ګرځوي. دا دې په خاطر نه ګرځوي چې دا بیماری کې به څوک وایي چې موږ به څوک وایي چې د سره ماشومان بې حیا کېږي، خو موږ ګاونډیانو کې زه داسې خلک پېژنم چې هغه ډېر زیات بې تعلیمه دي، هغې پلار هېڅ واکسین پېژني نه، خو ماشومان یې ډېر بې حیا دي. نو دا خو دې پورې اړه نه لري. بیا ډېر پخوا داسې مثالونه موږ سره شته. نوح علیه السلام زوی چې کوم و هغې خو څه واکسین نه و وهلي چې هغې پلار نافرماني کوله. نو داسې ډېر زیات مثالونه موږ سره شته. ابوجهل خو واکسین نه و کړی. داسې ډېر زیات نړۍ کې خو دا بغاوتونه وهنوه شوي دي. راځو پولیو ته. پولیو چې کوم واکسین دي د دې په خاطر ګرځوي، دوی خپل ویرې نه ګرځوي. دا WHO داسې وایي چې که چېرته دې 2 هیوادونو کې هم ختمه شي نو دې موږ ته فایده دا وي چې بس دې بیمارۍ نه به موږ خلاص شو. که چېرته دا بیماري موجود وي نو تاسې وینئ چې اوس تېر کال څومره ډېر خلک امریکې ته لاړل. وختي ما تاسو ته وویلې چې دا وایرس 6 میاشتو پورې او چا کې به بیماري هم نه وي رامنځته کړي، څوک یې په ډکو متیازو کې طرح کولی هم شي. نو دا که چېرته هلته لاړ شي بیا نړۍ خو نن سبا کلی ګرځېدلی دی، هر چېرته خلک سفرونه کوي. نو دا بیا که چېرته هلته لاړ شي نو دوی بیا په لکونو نفوس لري، نو دوی به بیا ټولو ته بیا سره واکسین شروع کوي. نو دا داسې ده لکه یو کس دی 100 لکه روپۍ لري، څوک ورته وایي چې ماته 10 روپۍ خیرات راکړه، په 100 لکو کې 10 روپۍ نه ښکاري. نو دې وجې نه دوی مرسته کوي، وایي چې که چېرته ځکه دوی خپله محفوظ نه دي، سبا ته دوی ته دا خطر متوجه دی چې دوی ته بیرته دا وایرس بیا عام شي، ډېر شي. نو دوی بیا هغې باندې بیا ډېر زیات خرچه راځي چې دوی بیا واکسینیشن پروګرام پیلېږي. ډاکټر صاحب لنډ ځوابونه به راکړي چې ځینې خلک دا پالما کوي چې زوی مې تبه لري یا لور تبه لري، آیا د واکسین داسې څه لري چې په هغه وخت کې دوی ته واکسین نه کېږي؟ داسې کوم لامل دلیل لري؟ که معمولي تبه وایي ټوخی ولري دوی واکسین اخیستی شي، کوم خبره نه ده. خو اکثره موږ واکسینونه ماشومان په دې ډول پاتې شي چې یوه مور چېرته بل کلي ته یا بل ولایت ته واده ته تللي وي او یا دلته څوک راغلي وي بل ځای نه، نو یو کلی کې واکسین شوي وي بل کې پاتې شوي وي، دې قسم دا مشکل پیښیږي. نو پکار ده چې والدین خپله د ستمې سره مرسته وکړي، که چېرته پاتې کېږي ټول نه نږدې کلینیک کې دوی بیا هغه واکسین واخلي، څنګه چې دوی خبرېږي چې واکسینو کمپاین پیل شوی دی. هسې هم دوی باید خپل ماشومان کلینیک ته یوسي چې واکسین ترلاسه کړي. کله چې د کرونا وایرس کو وروسته لږ تبه لري، بالکل دې کې تبه شته، تبه راځي یوه یا 2 ورځې، خو دا دا معنا نه لري چې دا ماشوم باندې بد تاثیر وکړو. دا دا معنا چې د ښه تاثیر وکړو، یعنی بدن د وایرس بدن وپېژندلو، هغې په مقابل کې عکس العمل وښیلو. بالکل د تبه راځي، معمولي تبه وي، کوم تشویش خبره نه ده. بیا که کوم والدین تشویش لري دوی کولی شي د خپل ماشوم ته پرسټمول یا بروفین شربت ورکړي، سره تبه یوه ورځ وي یا 2 ورځې تبې معمولي تبې وي. لنډو کې د عموم کې همدغه وقایه کېږي که نه د پولیو بل څه علاج هم شته؟ پولیو لا علاجه بیماري ده، علاج نه لري. ټوله نړۍ کې د دې علاج نشته. یو ځل چې ماشوم فلج شي دا فلج شو، خو دې نه صرف موږ دې په خاطر سمپله حل چې که دا موږ ته معلوم شي چې دا کس پولیو دی نو هغې بیا د کورنۍ دپاره چې هغه ته منتقل نشي یا د دوی ګاونډیانو لپاره چې منتقل نشي، هغې د ډکو متیازو یو ټیسټ اخیستل کېږي او هغه بیا په یخ چې کوم کولډ چین له لارې دا لیږلی کېږي مرکزي لیبرټي ته، هلته ټیسټ کولی کېږي او دې سره موږ ته 2 فایدې کېږي. یو دا چې موږ خبرېږو چې دې ولایت کې اوس هم پولیو کیسونه شته یا نه، او بل دا چې د دې نږدې خپلوانو ته او کورنۍ ته د انتقال نه مخه ونیول شي. دې په خاطر موږ دا ټیسټونه کوو، دې په خاطر نه کوو چې موږ علاج کې د سره موږ سره علاج کې څه کومک وکړي. دا علاج بیماری ده، خدای مکه د تیر 2 کاله مخکې موږ وویل چې افغانستان کې 4-5 ماشومان فلج شوي دي. هغلته یو څه کرونا واقعات ډېر شوي وو، توجه کرونا په لا وختي وه، نو دې سره بیا واکسینو پروګرام کمزوری شو او دې سره بیا واقعات اضافه شول. اوس 2مه میاشته یو کیس لرو. تیر کال زمونږ کیسونه تیر کال هم
موجود و خو صرف 4 دانې وو. 4 ډېره مننه ډاکټر صاحب. مولوي صاحب بیا تاسو ته راځو. په کلي کې د واکسیناتورانو ډلې ټیمونه ګرځي، له دوی سره د عامو خلکو مرسته څومره مهمه ده؟ دا خو بیخي ضروري ده. یو خو هغه اسلامي حقوق ادا کیږي چې یو څوک راشي تو ورته لارښوونه وکړي، همکاري وکړي. د هغې حاجت دا وي چې یاره دا واکسین زه خپل ځایونو ته خپل هغه ته دا کوم مصرف چې شوی دی ورسوم، خپل وظیفه ادا کړم. ته چې همکاري کوې نو حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې چا د یو مسلمان احتیاج، مسلمان ورور ضرورت پوره کو، الله رب العزت به د ده ضرورتونه د قیامت په ورځ باندې پوره کړي. او فرشتې داسې انسانانو لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. یو خو ده سره کومک شوی دی. دویم خپل بچیانو دپاره چې کوم دی د بچاو د وقایه ذریعه وګرځېدله، لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب رڼایي واچوله. خو دلته داسې خلاصه کې به ووایم چې ډېر وخت هم نشته دی. زما په نظر باندې ډېر د دې پولیو اوس د څه وخت نه دونه مصارف کېږي او دا نه ختمېږي، نړۍ کې ختمېږي او دلته نه ختمېږي. د نورو هیوادونو په مورد باندې زه بحث کول نه غواړم، خصوصا پاکستان او افغانستان کې. 2 عاملونه دي زموږ افغانستان کې ډېر، او یو عامل خو هغه منطقوي دی. 2 عاملونه مهم همدغه دي چې یو د خپله د وخت مسؤلینو بې توجهي ده. هغوی اکثره چې کوم دی داسې حالاتو نه یا مادیاتو ته متوجه شي نو دا کار مهم ونه ګڼي. نو وړ کسان یې اوس دا الحمدلله دا ډاکټر صاحب چې ما ولیدو چې ډېر دقیق معلومات لري. نو مونږ د داسې افزارو نه د مهمو خلکو نه کار نه اخلو، لیکن هغه رابطې ته توجه وکړي. واسطه او رابطه توجه. یو عامل د دې د نه ختمېدو همدا ده، باید لري کار اهل کار ته وسپارلی شي. او دې کې دام شامل دي. دویمه خبره چې علما د تبلیغاتو په ډول باندې او رسنۍ دي، علما دویم چې کوم دی باید همکار شي ورسره. خو هغوی دپاره ضروري دی چې د رسنیو کې یا علماو کې خاصا چې ډېر رول لري، دا یو حقیقت دی مساجدو ته، دوی د هغه علماو نه کار دوی نه دی اخیستی، بلکې علماو نه تیر چې ما ولیدو خو تاسو مشاهده کوله داسې څوک زه نوم یې نه اخلم چې دوی د قرآن لفظ چې کوم دی په پښتو ژبه و هغه باندې سړی نه پوهېدو چې ته پښتو وایې که ته عربي وایې. نو هغوی به یو اعلام هغه 500 روپۍ په نظر کې نیولی وي او د هغوی عطایاو ته د هغې په سر باندې چې کوم پنډ راتلو. اوس شکر دی زه چې حاضر یم پنډونه هم نشته دی، زمونږ استازو چې کوم دی فی سبیل الله اخلاصانه دا کار مخکې وړو. نو هغه وخت کې نو هغه عالم چې په خپله قانع نه وي ورباندې، داسې یو ملا وي چې هغه خپله قانع دا زړګی یې نه مني، خو په خوله باندې چې کوم دی په یو عطایاو باندې چې کوم دی کار وکړي هغه به ثمره ونیسي. هغه هېڅکله په مساجدو کې هغه کې نه کوي، ستا مخې ته به دا خبره وکړي. درېیم عامل ما درته وویله چې هغه د غلطو سیاستونه، لکه څرنګه چې مونږ خارجي ممالکو امریکې چې کوم دی په یو اقتصاد کې نن چې کوم دی دولت پیسې رانه نیولې دي، داسې ژوبل کړي اسلامي ممالک یا غیر اسلامي دی د خپل اهدافو ته ځان رسولو دپاره نو هر څه نه کار اخلي. د ډاکټر افریدي شکیل افریدي چې کوم دی د اسامه بن لادن شهید کولو، هغه رقم چې و د هغوی خپله خبره خو یو مسلمانانو باندې دا خبره بده ولګېدله. نو احساساتو نه کار واخیستلی شو، فوراً چې کوم دی د دې هغه په مقابل کې د پولیو په مقابل کې غبرګونونه پیدا شو. د پاکستان علماو فتوی ورکړلې، نور علماو فتوی ورکړل د افغانستان چې یاره دا ناروا شی دی. دغه خو دا غلطي دا و چې همدغې واکسین په ذریعه باندې د هغې داسې نورې ممکنه لارې وې چې دا خپل هدف ته ځان رسولی وی. د هغې کار یو ډاکټر په واسطه باندې چې وسیله یې وګرځوله، د هغې کور یې پیدا کړو او د هغې کور یې بمبار کړو. دا چې کوم دی
همدغه منطقه کې چې ته وګورې دا ډېر همدا څوک بیا د ډار نه دا نشو ویلی چې یاره دا واکسین روا دی او څوک چې کوم دی هغه احساسات یې ما زه خپله ورسره غږېدلی یم څه طالبانو د پاکستان والا هغوی ویل چې یاره دا خبره ته نه یینې ما ویل چې دا جدا خبره ده یو د شرعي خبره جدا ده دا درې عاملونه وو چې ډېر مشکلات پیدا کړي دي او پیدا شوي دي. ډېره مننه مولوي صاحب. حیران صاحب تاسو په وروستۍ برخه کې راځو. په وروستیو کې د مدني نهادونو هڅې او یا د ټولنو چې په دې برخه کې لري لکه په خپله د پولیو واکسینو کمپاینونه چې وي د یوې اړوندې مؤسسې لخوا کېږي څومره ښه ارزوي؟ هغه مسؤلیتونه لکه مخکې موږ یادونه وکوله تر ډېره بریده په تیر کې د مدني نهادونو فعالیتونه یوازې په سیاسي برخه متمرکز وو، په انتخاباتي پروسو پورې متعلق وو. اوس وخت دی چې موږ وکولی شو ټولنه را جوړه کړو، مختلف اذهان چې په ټولنه کې د هغه ناسم اذهان البته چې په ټولنه کې موجود دي هغه را جوړ کړو، سم لوري ته یې راهي کړو. اوس وخت دی مدني نهادونه ډېر ښه فعالیتونه په دې برخه کې کولی شي. تر ډېره بریده چې زه ګورم موجوده حاکم نظام هم ډېره ستونزه د هغه مسایلو سره نه لري چې د ټولنې د رغښت برخه یي، د ټولنې د سمون برخه یي. نو مدني نهادونو ته پوره او ښه وخت دی اوس چې وکولی شي په دې برخه کې ښه عامه اذهان جوړ کړي. هغه که په ورته ډول په رسنیو نورو ځایونو کې د بحثونو ایجاد وي، د بحث کول وي، هغه که یوه مسجد ته یوه کلي ته تګ یې له خلکو سره خبرې اترې کولې، هغه که د پوسټرو له لارې مثلا په ښار کې په نورو ځایونو کې، هغه که د سوشل میډیا له ادرسه هر شخص په خپله د ټولنې د خیر ښېګڼې شخص دی کولی شي خپل غږ پورته کړي، خپل نظر په یوه برخه کې څرګند کړي. نو اوس وخت دی مدني نهادونه په دې برخه کې ډېر کار کولی شي. وخت دی چې موږ دغه بدې ناروغۍ نه ځانونه خلاص کړو، دا هېواد خلاص کړو، هغه لیست نه دغه هېواد په نړیواله کچه وباسو، کوم لیست چې د دې ناروغۍ هغه شتون ثابتوي په هغه هېوادونو کې یو ډول بدرنګه اغېزه کوي د هغه هېواد په حیثیت باندې. د هغې لیست نه یې موږ په ډېرې اسانۍ سره په اوس وخت کې وباسلی شو. د بحث وروستۍ پوښتنه د یو ټولنیز فعال یا د استاد په حیث مو عامو خلکو ته په ټولو کې هغه کسان چې همدا اوس مو ویني ورته پیغام مو په دې برخه کې څه دی؟ زه به لنډ ووایم پولیو یوه داسې ناروغي ده چې د یو چا هیلې اخلي، یو انسان نیمګړی کوي، د هغه د ژوند ډېر ارمانونه ورته خاورې کوي، نیمګړي کوي. نو د دې ناروغۍ د محوې د ورکېدا یوازینۍ لار همدغه واکسین دی. د همدغه واکسینو په ښه ډول تطبیق دی. مسؤل ارګانونه دې په دې برخه کې پوره هڅې وکړي چې دغه واکسین په ښه ډول تطبیق شي. د هغه کورنیو مشران چې په دې برخه کې ناسم ذهنیت لري هغوی لومړی خو لازمه ده دغه بحث غورچاڼ دوی واخلي او په دې باندې قانع شي چې دغه واکسین د انسان د ژوند د ژغورنې په خاطر دی، نه د انسان د ژوند د بربادونې او خرابونې په خاطر دی. په خاطر که بیا نه یې کانې لاړ شي له یو چا سره کیني په دې برخه کې له فهمیده کس سره کیني، له هغې سره بحث پرې وکوي او لاقلا تر څو کانې شي او دغه واکسین په ټولنه کې په ښه ډول تطبیق شي چې موږ د دې ناروغۍ له شر څخه خلاص شو. له تاسو ټولو مننه چې راسره وئ. قدرمنو لیدونکو تود بحث همدومره و چې راسره نن په ګزارن یا پولیو برخه کې مو لرلو چې له ډاکټر صاحب قدرت الله راسره و، مولوي صاحب وحید الله او ټولنیز فعال او استاد خیرالله حیران سره ول. تاسو درې وړو مننه. په بحث کې خبرې وشوې چې پولیو څه شی ده، د دې زیانونه څه شی دي، مخنیوی څه شی دی، څوک په دې برخه کې ښه عامه پوهاوی کولی شي، څوک څومره مسؤلیت لري. له هغو کورنیو څخه چې لا تر اوسه هم په دې برخه کې ستونزې لري، هیله ده چې د خپلو کوچنیو ماشومانو یا د خپلو کورنۍ د ښه راتلونکي په موخه خپل کوچني ماشومان له یو پیدایښت څخه تر 15 کلنۍ پورې واکسین کړي او د دوی صحت ته ښه توجه وکړي. په همدې ځای ما قیومي او مېلمنو ته اجازه راکړئ ښه وختونه ولرئ. د خدای په امان.